نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ګډونوالو، فرهنګیانو، دوستانو، خویندو او ورونو، السلام علیکم ورحمت الله. مخامو بخیر. تر هر څه لومړی اروپا کې د افغان کلتوري ټولنو ګډه جرګه او په اروپا کې میشت فرهنګیانو د ټولو نه د زړه له کوم مننه کوم چې د نومیالي افغان لرغونپوه ارواحات پوهاند محمد رسول باوري لومړی تلین یاد غونډه مو جوړه کړې ده. کور مو ودان د یوازې د زمونږ ګران ورور ارواحات باوري لومړی تلین غونډه نه ده، د تاریخ یادونه ده، تازه کولی دي. او زمونږ ګران ورور امین باوري صاحب تاسو ته او تاسو ټولې کورنۍ ته، مورجانې ته او ټولو فرهنګي دوستانو ته د ډاډګیرنې، خواخوږۍ او همشریکۍ مراتب وړاندې کوم. باوري صاحب زما ډېر نږدې دوست و، د کابینې غړی و، راسره همکار و، وطن مین و، وطن او خلکو باندې مین و، ډېر سترې لاسته راوړنې لري چې هغه ټول دوستانو ورته اشارې وکړې. د هغې په باره کې زه نه غږېږم او زه خپله یوازې د ده د احترام په خاطر باندې د پراګ څخه دلته راغلی یم. مونږ په خپلو ډېرو ویناوو کې دا وایو چې د افغانستان تر 50,000 کالونو تاریخ لري. مونږ د خپل د تاریخ زرینې دورې یادوو. مونږ د سیمې او نړۍ په تمدن کې د خپلې ونډې ادعا لرو او نړۍ ته د لویو عالمانو ورکولو غني روایت لرو، خو تر څنګ دا هم ګورو چې زموږ ماضي تر حال ډېر ښایسته دی او داسې احساسوو چې د پرمختګ په ځای شاته روان یو. که چېرته د زموږ تمدني، علمي، تاریخي او فرهنګي بنسټونه دومره قوي وو، نو په هغوی بنسټونو یوه قوي ودانۍ ولې رامنځته نه شوه او موږ ولې په دې ټولو برخو کې له کمي سره مخ یو؟ موږ نړۍ ته ابن سینا ورکړی، موږ نړۍ ته مولانا ورکړی، موږ نړۍ ته سید جمال الدین افغان ورکړی، موږ د هند دروازه پاتې شوي یو، موږ د سترو امپراتورۍ یو مرکز پاتې شوي یو، خو نن دغه یو میراث نشته. دا بهایي لا ډېر زیات دلایل ولري. یو مهم دلیل یې دا دی چې په دې سیمه کې د بېلابېلو عاملونو له امله وخت په وخت له خپل پخواني تمدني بهیر سره زموږ اړیکه پرې شوې ده او یوه تاریخي انقطاع رامنځته شوې ده. مونږ یو ځل یو تمدن لرلی دی، یوه علمي دوره مو لرلی دی، خو بیا یوه تشه راغلی دی. هغه پخواني هر څه مو بایللی دي، بیا مو له صفر شروع کړي دي او بیا مو چې یو څه رامنځته کړي دي، ورپسې بله انقطاع او ورپسې بله تشه راغلی ده. که لږ یې واضح کړو نو داسې ښکاري لکه مونږ چې یو ښار جوړ کړی وي، بیا چې مخته تللی یو هغه ښار مو پرېښی او یو بلې وچې دښتې سره مخ شوي یو، هلته مو لاس پښې وهلي دي، بیا مو یو ښار رامنځته کړی، بیا له هغه ښاره مخته تللی یو او په بله دښته مو سر شوی دی. ځکه خو موږ د شانداره ماضي څو ماتې ټوټې لرو، خو د ځینو ورکو برخو له امله تر د خپل ماضي هغه بشپړ تصویر نشو جوړولی چې اوس پرې نوي رنګونه وکاروو او د هغه غني میراث رنګونه د اوسني معاصر دور له رنګونو سره یو ځای زموږ بشپړ تمدني او فرهنګي تصویر رامنځته کړي. پوهاند باوري صاحب د خدای پاک وبخي، روح دې ښاد وي، هغه د همدې ورکو ټوټو د پیدا کولو په برخه کې کار کوو. هغه دا غوښتل چې موږ له خپل زرین ماضي سره وصل شو، یو تسلسل رامنځته شي، موږ خپل بایللی برم بیرته پیدا کړو او د هغه پر بنسټونو بیرته د اوسني وخت خورې ورې خښتې کېږدو.
د یو متمدن ملت یو عصري کور رامنځته کړو. هغه د لرغونپوه په توګه زموږ د تاریخ بهیر په تشو کې زموږ د تمدن ورکې ټوټې لټولې. هغه زموږ د شانداره ماضي د انځور د پوره کولو لپاره هم د کتابونو پاڼې لټولې، لکه تاسو په ویډیو کې چې ولیدل هر ځای ته بتلل، او هم یو د وخت د ګردونو لاندې ډوبې ودانۍ راسپړلې. د احمدشاه بابا ودانۍ صاحب ته انځور صاحب اشاره وکړه، او موږ ته دا احساس راکوه چې د ملت په توګه موږ څوک یو، له کومه ځای راغلي یو، ارزښتونه مو څه دي، چیرته باید لاړ شو او چیرته روان یو. له نن نه 3 پیړۍ مخکې زموږ د یو لوی اتل میرویس نیکه مور نازو انا شاعري کوله او په سیاسي چارو کې بشپړ حکمت او بصیرت خاونده وه. خو نن له 3 پیړۍ منزل وروسته زموږ لوڼې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. دا ولې؟ دا ځکه چې له میرویس نیکه له تر اوسه پورې په دې منزل کې ځینې برخې تش شوي دي او موږ له خپل پخواني تمدن سره اړیکه پرې کړې ده. پخوان باوري صاحب د همغه تمدن تسلسل لټاوه. موږ ته یې دا راښودل چې څومره عظیم ملت و، د څومره با حکمته میندو بچي وو، او په فرهنګ کې مو تعلیم او حکمت څومره ارزښت درلودو. یو کال وشو چې ښاغلی باوري صاحب له موږ او تاسو سره جلا شوی دی. هغه خپل مسؤلیت ادا کړو. ځوان نسل ته یې واضح لار وښودله. ځوانو مورخینو او لرغونپوهو ته یې دا وښودل چې کومه برخه کې کار وکړي. د هغې ارشیف یې تیار جوړ کړی دی. انځور صاحب ډېر واضح هغې معلومات ورکړل، او د نیمګړي تمدن انځور ورک شوي ټوټې یې څنګه پیدا کړو. د هغه روح د ښاد وي، پر موږ یې دا پور پرېښودی چې لاره یې تعقیب کړو او د نیمګړي کارونه یې بشپړ کړو. انځور صاحب یو وخت کې زه هندوستان ته تللی وم، یو وړه غوندې د خپلو لیدلی حال به سترګو لیدلی حال به در سره شریکم، او د ټولو فرهنګي دوستان ته په اروپا کې ژوند کوي. زه په میټرو کې ناست وم، په پښتو ژبه مې چا سره خبرې کولې. د خبرې مې چې خلاص شولې، مخامخ یو ورور رانه پوښتنه وکړه چې ته په پښتو خبرې کولې؟ ما ورته وویل چې پښتو خبرې کولې. په اردو را سره لګېدلو، نو اردو ما زده وه. او بیا راته وویلې چې ته د کوم ځای یم؟ زه د افغانستان یم. ما ورته وویلې چې ته څنګه پوه شوې زه پښتو خبرې کوم؟ وایي زه اصلي پښتون یم، د افغانستان یم. خو ما ته اوس پښتو خبرې کولی شې؟ وایي نه، د څوک چې خبرې کوي زه خو پوهېږم چې د پښتو دی. ما نه ته د کوم ځای نه یې؟ زه د غزني یم. اصلا زما نیکه دلته راغلی و، او نیکه مې وایي ډېر تکړه پښتون و، پښتو په افغانستان مین و، او ډېرې کیسې به یې راته کولې. ما نو بیا ستاسو کورنۍ کې نور څوک په پښتو وایي؟ پلار مې لږ لږ په پښتو پوهېدلو، او زه اوس دومره پوهېږم چې څوک خبرې کوي چې دا د پښتو ژبه ده. ما نو ستا اولادونه؟ وایي اولادونه مې اوس کیدای شي په دې هېڅ پوه نه شي چې زما پلار نیکه پښتانه و، یا پښتو مو ژبه ده یا کلتور مو څه شی دی. نو هغوی مکمل وایي د هندوستان په همغه کلتور باندې بدل شوي دي، ژبه یې هندوستاني هندي شوې دی، انګلیسي وایي. نو د مودې په خاطر یادونه درته وکړه چې موږ تاسو خو دلته اوس د الحمدلله دغه د باوري صاحب یاد غونډې کوو، یا د کلتور په باره کې د خپل رواج د ژبې او د نسل باره کې کوو. نو دغه جرګه څنګه کولی شي چې بیا راژوندی شي چې زموږ ستاسو اولادونه کیدای شي هغه هم لږ لږ پوه شي په پښتو باندې، دغه 3م نسل دپاره څنګه کولی شو چې د دې جرګې او د دې غونډو څخه ګټه واخلو، چې د خپل راتلونکي 2م او 3م نسل ته دغه ورزده کړو او دوی د دې څخه باید خبر وي. نو ستاسو نور وخت نه نیسمه، او ډېر زیات خوشحاله یم تاسو په منځ کې یم، او خدای پاک دې باوري صاحب وبخښي. موږ تاسو ټولو ګډه توجو ستره هستي وه، او نوره د افغانستان زموږ د خویندو په باره کې چې دې وخت کې دي، او دلته زموږ سره ډېرې سترې مبارزینې ظریفه صاحب، مومن صاحب ناست دي، دوی هر وخت کوشش کوي څنګه کولی شي د خویندې مو
په افغانستان کې چې په بد حالات کې دي، خصوصا زموږ تاسو